السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په تیره ویډیو کې مو د اوداسه په فرایضو خبرې وکړې، نو نن به ان شاء الله د اوداسه په سنتونو باندې غږیږو. په اودس کې 14 سنتونه دي چې لومړی نیت کول دي. د اودس لپاره نیت کول دا سنت ده. دویم بسم الله الرحمن الرحیم ویل. دریم تر مړوندونو یعنی بندونو پورې د دواړو لاسونو مینځل په اودس کې سنت ده. څلورم مسواک وهل. پنځم 3 ځله خوله کې اوبه اچول یعنی د خولې پاکول په اودس کې سنت ده. شپږم 3 ځله پوزه کې اوبه اچول د پوزې پاکول په اودس کې سنت ده. اووم ګیره خلالول. اتم د لاسونو د ګوتو خلالول، د لاسونو د پښو د دواړو د ګوتو خلالول په اودس کې سنت ده. نهم د هر اندام 3 ځله وینځل یعنی پوزه، خوله، لاسونه، پښې، دا 3 ځله وینځل دا په اودس کې سنت ده. یولسم یو ځل ټول سر مسح کول یعنی خیش لاس په سر باندې ګرځول دا په اودس کې سنت ده. البته د سر د څلورمې حصې مسح کول دا خو په اودس کې فرض ده. یولسم دواړه غوږونه مسح کول. دولسم په ترتیب سره اودس کول. په ترتیب سره اودس کول مطلب دا چې له لاسونو څخه وروسته خوله وینځل، له خولې څخه وروسته پوزه وینځل، له پوزې وروسته مخ وینځل، داسې په ترتیب سره اودس کول دا په اودس کې سنت ده. او 14 پرله پسې اودس کول. پرله پسې اودس نه مطلب دا ده مخکې له دې چې یو اندام ستا وچ شي د بل اندام وینځل دا په اودس کې سنت ده. یعنی مخکې له دې چې لاسونه دې وچ شي د پښو وینځل دا په اودس کې سنت ده. نو دا د اوداسه 14 سنتونه کوښښ وکړئ چې زده یې کړئ او په اوداسه کې ورته پوره خیال وساتئ، ځکه چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په یو سنت عمل کوونکي ته د 100 شهیدانو اجر یا ثواب ورکول کیږي. نو کوښښ دا وکړئ چې دا ټول سنتونه زده کړئ. السلام علیکم ورحمت الله.